مسلمانان د الله فضل و کرم الحمدلله دین اسلام زمونږ دین دی مونږ باندې فرض دی چې مونږ د دین اسلام دفاع د هر څه نه مخکې وکړو او دین اسلام کې دنه بیا دا مسلک مونږ ته د ټولو نه بهتر او حق کاری چې قرآن کریم پسې لړ شي حدیثو د نبی صلی الله علیه وسلم پسې لړ شي ادغه ته وی مسلک د اهل حدیثو دا مسلک د اهل حدیث کله دی وی ولې د دې استادان چې خو اهل حدیث نه وکړه ما اهل حدیث په دې معنی وکړه چې دایم عقیده او قرآن او حدیث دې پسې روان ایا کاغه نو دا غینه بر استاد مال چاہے بلکہ اوزینا چاہ خطر آئے گا استادان کے اہل حدیث نشتا میں برشتا خود دوں برت تلے نہیں بیا موت نزدې خو میں انشاءاللہ مونږ سند کې لیکو چې زمونږ د پنځپیر شیخ القرآن رحمه الله د الله رحمت دی به د توحید ډیر اوچت کار کړي په ملک د قرآن کریم طرف ته د خلکو توجه کم ځای دی ملک داغه یو استاد عبید الله سندی رحم الله مشهور د عبید الله سندی رحم الله استاد داغه په کتاب کې پخپل لیکله سو کو هغه لیکي شیخ الاسلام مولانا نذیر حسین رحمت الله علیه مولانا نذیر حسین د هندستان لوی اهل حدیث خو چې داخل ګور په لیکلي چې هغه انګريزانو اهل حدیث کړو عبید الله سندی زما استاد زموږ د استاد نشه نو کله سوال پیدا شي چې خدغه استادانو د خپل استادانو له خلاف کو یا دا سوال پیدا شي چې زموږ شیخ رحم الله د پنځپیر داغه استادو د غورغشتو مولانا رحم الله هم دوی محدثو دا زموږ د شیخ استادو لیکن یو موقع کې داغه پر رد کی کتاب لیکل الانتصار نو حقی لیکل نو تاسو دا نه راوکړي چې ولې استاد پر رد کی کتاب لیکل چې د استاد سم مسلکی استاد ماغه مسلکی دا د جاهلانو سره خبره کوي اهل علم الله تعالی فرمایي فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون چې تاسو کې علم نه نو بیا د علماونو تاسو کوي نو چې علم درکې یو مولا کې شور شغب کوهستان کې ما سره جوړ څه تقلید نه مانی مې تعالی نه مانم بیا وی مې تعالی نه مانم وی مال څنګه نه مانی مې ته ځان تعلیم وکړه او کنا عالم نه وای نو بس راته وای نو غلش مې سم وای کنا عالم کنا جاهل غلش مان کالو ته زما تقریر ما بیا خلکو ته مې دې دا نشي ویلې چې ظالم نیم دا ویلې نشي ادم نشي ویلې چې ظالم مولې دې آیت کې ویلې چې علم پچا کې نه ناغلي د دې په معنا دار شغله تقلید کوي د دې په نظام معنا نه ته عالم کړه قرآن و سنت باندې پوهیږي کتابونه د سرشتا ویلي دي ته څنګه په یو تن پسې روانې چې بس د څه ویلي دا ټول ټیک دي دلیل تاجت نشته دیو جن امام شافعی رحمت الله علیه اتفاقی قول له اعلام الموقعین کې ابن قیم رحم الله راوړل چې دا اتفاق دې په دې باندې چې مقلد سره عالم نه مقلد سي جاهل دی ودې دې ته نه ګوري امتی مقلد دے امتی عالم صاحب دے بلکہ عالم صاحب سب مفتی صاحب دالا مفتی سے مبکرش کہیں مادیر کے اخودل کتاب حنفی کتاب فتح القدیر حنفی کتاب رد محتار شامی اغلی کی کتاب القضاء کے چی مفتی با مجتہدی مقلد سڑے مفتی نشی کے دے داستاسو کتاب نہ دے وائے ولیلتے ہو سڑے راشی ہو تاسو تینوں جو کری مفتی سے ابراغ رہے مفتی غریب پاربین پوئی مفتی را دا ظلم نے پر ملک دا الفاظ دے عزت سی ادائی بھی عزتی کئی یو سڑے وہ قرآن عبارت ولا نور دی ادیب دا شیخ القرآن دے یو سڑی دا حدیث مطلب نور دی دا شیخ الحدیث دے مقصد زمان دا تاننے پر خلکو خواغدارے چے دا خبر سبب دا پار دے افتراق مگر زوئے دا امت مخراب ہوئے دی مسلمانانو کی دا جگڑے مو پیدا کوي دی پرې د خپل اسلام باندې پوښي او دی د اسلام نه دفاع شروع کی هغه دعوت دی ته د اسلامو کې چا قرآن و سنت کې پروت او جهادو کې د اسلام د پاره نلقي فی قلوب الذين كفروا بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا دومره بغیرت انګریزان چې يهوديانو ولا د دې پاقیدا
عیسی علیہ السلام ولا وجل غي وجل د دې په عقیده مونږ نه وایو و به غیرتونه چې پیغمبر دې وجل ان تاسو یې سره مرګ کړ دوم به غیرت قوم متاسو دي انګريز او ورسره شرکیات او قسمه قسم چې عیسی علیہ السلام ته الہ وي مریم علیہ السلام ته الہ وي غیله د ربوبیت تو کله وي دا د الله زوی دی دا صفاتونه ولا ور کړی دا شرک دي کم قوم کې چې شرک الله فرمایي زدای په زړونو کې رعب غرزوم د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت بیدا زمغه د نبی خاص صفت هغه سره هغه فرمایلی رعب زمانہ مسیرت شهرین الله تعالی یوم میشته په مزل زمانہ خلق یری او عقیده سیوا هرقل روم کې په خپل دربار کې ناس ته مولانو سره لوی خطو لوی واقعا او یریده د نبی صلی الله علیه وسلم نه ابو سفیان وی راځي بکار د څنګه سره دی ابو سفیان هغه وخت سره دشمنو چې ګورم ملک وبنه لسفر دی انګریزان ته بنه لسفر وی اصل کې زیړ ځامن دی د زیړ سره غونته کې ښکاری حدیث کې دا ورته ویلي د دې لوی بادشاہ هرقل هغه په شام کې ناشته هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یری نو دغه سي الله تعالی به دا کافران دا مشرکان یهود او نصارا دوان د دې ټولو پزنون کې الله رو بشي لن یجل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا چر الله تعالی دی له په مؤمنانو غلبه نه ور کوي حجت نه ور کوي قال ته امام قرطبی لیکي په دې شرط چې ته ایمان نه پرې دی ګوري هغه دامو چې کله کله اینو چې کافران په مغالب شي پلان کیږي کې بوسنیا کې راشه لکو پلان کیږي کې راشه لکو ال تک موږ د ځان سره حساب کو نه هغه خلقو کې د ایمان کمزورتیا ای کني الله دروغ نه وي افرمایي وانتم الله علون ان کنتم مؤمنین تاسو چتیه پر شرط چې تاسو ایمان والے تاسو چتیه دنیا کې مغالب اخرت کې به موچتیه دا د الله وعده دي نو پکارداري چې موږ په ځان کې پوره ایمان پیدا کړو موږ په ځان کې د قران کریم او دارنګ د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت د حدیثو پوره اتباع پیدا کو دي د پوره ایمان وي ادي د اسلام ویل کی بیا ګوره چې الله تعالی د کافرانو په ظلم کې څنګه روبا شي نیشي کوله نیشي امریکا او کوي کی بل فرض زم د امتحان د پاره نو بیا دا عهد د زم د ټولو څنګه وکړه الله دې مونږ تاسو ټول توفیق راکړي الله دې کافرانو په خپل قدرت سره تباہ او برباد کړي اللهم زلزلهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم ودمر ديارهم وجلهم مخذولين اللهم عليك بالامريكيين والصليبيين والاسرائيل والهندوس والكفرة الطاغين كلهم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر د تصوف بارک من تداویل شم یو خدا دې دا تصوف ټکه په قران او سنت کې نشته مونږه غنمونه نه غواړو چې په قران او سنت کې نه تقلید د دې مشهور تابعدارې لپاره په قران سنت کې را ټکه نشته نو قرآن و سنت کی تصوف ٹکیم نشتا نو کم ٹکی چشتا غا منقول ٹکی دی برکتی اول نہ آئے اتباع دے اطاعت دے اقتداء دے استنان دے چتر اپری دے تو تقلید نو دارنگی قرآن کریم تزکیہ تویل یزکیہم دا نبی سلام ببارکی چدا نبی بددی تزکیہ کی اغیت ارشاد ہوئی ادی ایلنم کے خود تصوف اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کم چی مسلم ثبوت وغیرہ کی لکلی آغا دا فقہ مخ سے تعریف کرو علم دا نفس دا ما لہا وما علیہا پائے کہ تصوف راوس ہو پا فقہ کی راوس ہو تصوف ٹکے نے استعمال کرے غریبا دا خلق رست رال دا لارے جوڑے کرے ادانو میں شرط دا یہودیان نواغس نسواروں نواغس دا اوگت تاریخ دے اب آئے کہ پہ ہندوستان کی سلور زنزیرہ جو کر سلسلہ زنزیر تو ہوئے گا یو توی دا زنجیر وقت پیدا چھے بل توی دا باچے او خبر نہیں چرا دین آواز ہندوستان کرے نہ مغرب تلر سے اندلستا دے دوبے کے گورے بحرین وغیرہ کے ددے نالاوان نور سلسلے مشتا ہے او کتاب منسرشتہ ہے لکلی 198 سلسلی دی یو سل 98 سلسلی دی بدی دنیا تو پکے میں پسیزے گڑوڑ بشی کنا نہ تزکیہ کا تزکیہ با قرآن کریم عمل کول قرآن عمل کول پا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تزکیہ ہوئی نو دے کہ یقین مراد حقا نہ چی دی تحریف کردے یقین دے تو چی خواہ اللہ او پی جانے بندگی کا تردی چی اللہ او پی جانے نو سمانا چی اللہ دے او پی جن نو بے بندگی مکوا دا کو تو الٹا روان شو
چې نه دې پیژندل نو الله دې بندگی به تسنګ کې دا مجهول بندگی کې دي شي بیا د مجهول د غیر معروف او کله چې ته نه معرفت راغې نو اوس به نکم بندگی اوس خطابانه حق راغې نو اوس ولې نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مرګه پوری بندگی کړې ټول صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین چرته دا نه ویلي چې یو حالت په انسان راځي چې پای کې د بندگی معاف شي ما سوا د حیض او نفاس د خزي یا ما سوا د جنون دغه زینو کې معاف کی زه خو نه معاف کی دا ځان لدی سه اصطلاحات جو کړی تر دې پورې چې علم کلام کې چې کوم شرع قاعده نصفی ده مخکې موږ علم ټول کتاب نه غرضو خدا وایي چې کتاب کې غلطه مشتا او کتاب کې صحیح خبره می کنه ناغه په خپل متن او شرع کې بدی عقیده باندې رد کی چې انسان داس زه تر رسیدل چې د عبادت معاف شي دا خو دروغ وي خلک داسې مرتبه ته نشي رسیدي د امام څوک دی امام اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الامام الاعظم ابن کثیر لکی سورہ ال عمران سورہ کاف کی دا کلم غاسب لکه مخکې شاید دی تاسو ذکر کې چې خلک افراد تفرید کوي افراد تفرید کې لړشونه تباش چې څوک یو صفت کې د یو انسان نو اعظم مقام ته ورسی اعظم امام اعظم د دې اسم تبذیل دینه بر اوچت بل امام خو نه کنا نو دارنګ څوک یو غوث ذکر کی فریاد رس هغه فریاد رسی بے اسباب خو بالکل کفر او شرک دی انسان قوت دا نشته د مخلوق او بیا هغه ته ویل کی چې د اعظم دی او پس مرګ هم غوث اعظم دی نو دې دا افراط وی چې کله انسان د ډیر محبت د جن شرک د بوزي کړه نارزدار امام دے قرآن کریم امام دے د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم دے معلم اعظم دے مبلغ اعظم دے مرشد اعظم دے لیکن دعا ابراہیمی ندا معلومی نور امامان اصل کی داغ مقتدیان دی داغ اقتداء بکی نما عرض کا چھٹک دے اقتداء پہ حیثیت سرب مانے امام دے خو بدے شرط مقتدی دے د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ اقتداء بکی اوشتر امامانو کی داغ اقتداء د نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای خپل ذمہ فارغ کرے خاص کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شامی مقدمہ کے نقل گئی چاغو ویلو چې اذا صح الحديث فهو مذهبي حدیث صحیح تا ثابت شي دا زما مذهب دی او پرې باندې تفریعات هم یا تفریعات دلالت کی پرې کہ بعض خلق د امام سے په خبره کې غلط تعویل کی هغه وي زما مذهب ټول په صحیح حدیث بنا دروغ وای دا تعویل بما لا يرضى به قائله هغه په نه رضا اخو ویلو زما خبره ویني چې کله د قران سنت نه خلافی په دیواله او غرضای واخله داغه نه چې موږ ته غستل کو بار بار بیګا پنجاب نو څه کسان زمال ته مهمان راغلو په خبر په دې مسله کې خبره تروا واقعي کلک مقلد او هغه موږ زاړه پنځپیران چې ورته وای او ما سره ایسی محبت ډېر زوړ دا مسله شو ما ورته مې دې مولیان هم تپوسو کې چې په دې سلور امامانو کې نور خو ډېر شیشتا او په دې سلور امامانو کې د کم امام قول دی چې زما تقلید کوي د کم امام قول دی چې د فلان کی امام تقلید کوي بس ما ته خو ان زما کوم تقلید ملازمه برابر سن راوړي غره اغي بالکل خپل ذمہ فارغ کړی دا سمات په قیامت کې نشي ویلې چې او امام سے ودرېګا کنه مستا تقلید کړي زما سفارش ہوگا کنه استور الذين تبعوا من الذين تبعوا کې دي چې بده کې راشي چا برات کی جما خطا ته نه ویل چې ما پسې راځه زه خبره کې غلط شوم ته ما پسې ول رات دې تحقیق د حق بره کړو کا موږ یې ټیک دا هر سړی غیر مقلد مجتهد نشي جوړې دي خو محقق خو جوړې دي شای دماوي دا علماء تحقیق نشي کوله مثلا دی مشکات المصابی حدیث کتاب دل ولی دل شرح ګوري حنفی نو بل شرع شافعی ول نه ګوري نو بل آزاد شرع ول نه ګوري بل مګری دا عالم نه کنه په خپل دی بیا ترجیح ورکی نو موږ وایو علماء خاص کر اگر محققین جوړ شي تحقیق کوونکی پزان دې دروازې د تحقیق نه بندي
چې بس دا تنه کال تیر کړي مولا شعر او پټکې تړلې بل اس کتاب نه ګوري هیڅ کتاب نه ته خو عالم شي ته اوس کتابونه ګوري د هر فن کتابونه کله هر چا سره تعلق لري اوس مذاکره کې یو مولوی صاحب یو کتاب یو فتوا کې مانته موته دا کتاب زمانه مخکې نه خوښ شعر اگر چې یو بریلی مسلک والا لیکل خو انصاف ادا کړي چې د 15 واړو قول او اقوال نقل کړي خلک سلور مذهب وایي کنه هغه 15 مذهب ویلې ال حدیث خان غلام رسول صاحب کتاب ده فائدې ده بکې لګوس مولوی سے وی چې کتاب کې به افراد تفرید نه کوي چې بالکل وی غرضه شداد بریلی کتاب ادا شامی او دې کې دا غلطی دا هدایت دې کې دا غلطی دي نه هغه د انسانانو کتابي انسان خطا کیږي مجتهد کله مصیبی کله مختی با صورت د یووالی د پاره طریقم دا چې ټول امامان مونږ منو دای تحقیقونه دي ګورو چې کوم تحقیق د دلیل سره زیات قریبي قران او سنت سره بس هغه واخلای خو بل سره تعصب نه کې ډلبازي باندې کې دشمنی باندې کې د سلف صالحینو طریقہ پرون بلز ما پای باندې دل بیان کړو سیرت د سلف وکاو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 50 حجونه کړي 50 بل روایت کوي 55 او داوی چې کلم مکه کې حجاز کې به امام هغه سو کو جز قول مخالف اکثر هغه امامان په حجاز کې چای به وی چې په وینا او 10 نه ماتي لیکن امام مالک رحم الله مسلک امام بخاری مسلک دی لیکن امام ابو حنیفه نے تپوس کړي نه خلاف کړي بس منځ اور پسې کاو منځ کی اور پسې دي توي د سلفو طریقہ لیکن تعصب درجه ته مر سوای چې بس پای باندې مکله کولاړي چې بس دا بل خالص د کافر ښکاری منځ اور پسې نه کیږي نن خلکو د مقام ته تقلید رسول نه ځکه موایو چې د سراړو تقلید ضرورت نشته تاسو د مقام ته رسوای نو اتحاد و یواله پدی سر راضی چاغه ته نفس ایمان وی مومن تبخپل رور وای المؤمن اخو المؤمن المسلم اخو المسلم دا بنوي چې دا حدیث ته زمارور دی دا بنوي چې دا پنځپیره زمارور دی دا دیوبندې زمارور دی دا بریلی دا زمارور نه ستا مومن رور دی مومن ذکر فرمایي وقف جناحک للمؤمنین تاسو دعوت او تبلیغ شکایت کنه نو ټیک د مؤمنانو په ماحول کې تاسو نو خپل وزر او تخکت ساته کتواله د وزر کنای د سر د توازن تکبر او لوی وسره په خبرو کې مکوا پر افطار او گفتار کې مکوا گزاره او سراو کا کېدی شي غریب نه پوي نو پوي بشي کړه او اعلان کوي چې نیان النذیر المبین خلق وای چې ته دا مسلې سره کوي دا خبره کې یو سوال او جواب خو خبره وګدي وته دا مسلې ذکر کوم چې زه نذیر ير درکون کې او صفا زاغ نذیر نیم چې اسې زړ غون کوي زړ غون الګ زړ غون څه ته وي مالټه ته وي نو سموي مالټه کنه دا شرک دے قرآن کریم ته شرک ویل دے دا فلان کې شی بدعت دے دا بل فسق دے دا فجور دے دا منکر دے نو دا سی صفاوای خیر دے که خلق پای باندې خفیو کنه او دا هغه د وجن ور پسې وی کله چې ته نذیر مبین فصدع بما تؤمر د صاف حکم خي ورته تا ته چې امر کړي شیر د کم سیز در رسولو ما تؤمر معنی داغه در رسولو بیرسالی هغه بالکل صفا بیان کا صفا صدا کے بعد مفسرین بیان کی صدا اصل کې شلول ہوتوي او سردردی تم وای ګر دا سے بیان ہوکا چې دا مخاطب شره معنی مخالف منکر داغه حقیقت خارشی خلق ته وشل ول شي کړ دارنګ خپل بیان چې کینو بالکل صفای ک په دلیلونو سره وی شوا چې بالکل خارشی حقیقت خلق ته خارشی دا کی اشاره دې چې خبره شي کینو په دلیل سره کوي موږ مکلف یو پرې باندې ګور الله تعالی په خپل دې بندگان دلیل غواړي چې فاتو بکتاب من قبله او سارت من علم یا کتاب مال راوړی د قران نمخ کې یا علم د یو نبی راوړی چې داغه نقلی جایت سنت وي کله يهودانو ته وي قل هاتو برهانکم تاسو دلیل راوړی دی خو د نیکانو مقامم داو
ابراهیم علیہ السلام پلار ته ته خو پلار ډیر د شفقت الفاظ ته یا ابته خو بابا ز تپوس کوم چې لما تعبد لما ستوي طلب د دلیل لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ور خپل طرف نه خبره کله کوي هغه ته ما ته اوس دلیل وخا دا ته چې چاته بندګه کې پدې کې د درې صفات دي صفات سلبیه دی نوری هر خبره دی نینی هر شی دی ستانه مصیبتونه نشي لر کوله نو دا خو دلیل له پرې شدا له نه دی او ته کې نو تمات دلیل خو اگر چې پلاره اصحاب کاف نو جوانان دي خو الله ته بس دا عیان جوړ کړل خدا الله احسان نه بادشاہ چراغیر کړل آیت نه انټرویو کولا ناغته او تپوس دا کړه استاس دا مشران چې زما مرګري زمون باقیده دی استادونو مخالف دی په بار کې سوای اغي هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الها لولا ياتون عليهم بسلطان بين ټیک د زمون پلاران دي کار سری دی الها جو کړي نو مونږ ته دلیل خو یې کړه نو دلیل طلب کول د چانه دا بیزتی نه لګي عالم ته هغه خپشي چې تمانه دلیل ولې غواړي نو خبرو به دلیل مانی پیدا روب نشتا بلکہ حکم وصیت دار تو دعا تو تم نے ایمان والا تم نے د چا خبره هغه به معنی نو دلیل به غواړي خپل خبره شکایم نو دلیل به پیش کړي دا سبب نه کوي چې ویل للمطففین مطففین جدا ذکر کړي مستقل رسو بیا مثال ور کوي مال ته تفسیر کې لیکلي مفسرین مرانه نقل کړي هغه سره متفف دی چې خپل خبره به دلیل کوي او ستانه دلیل غواړي دته متفف وایي کنه هغه سره دی چې خپل خبره په خلکو باندې به دلیل مناوي چې زګوره استاد موزي امام مو شیخ یا بل او سره وي دنه متفوس د دلیل نه کوي ولې باندې کوي با صورت علم اصل کې په دلیل بنا دی قران کریم چې کوم سیست علم ویل دی نو قران په اصطلاح کې دا علم نه چې کوم سلم ویل سلم والا خو خلق مازغه خراب کړي ته ګوره شک تا علم وي تقلید ته علم وي او دا جهل هم امام شافعی رحمت الله علیه مقلد جاهلی دا ویلی اعلام المواقعین کې ابن قیم ابتدا کې لیکي نور زینو کې لیکي ځکه تقلید والا څه مطلب د ما سره دلیل نشته خو در روانم نو د جاهل وی چې دلیل وسره نه خو عالم نشه کنه علم وی خبره ته په دلیل سره نو مقصد دا ہے فصدا بما تومر وعارض عن المشرکین ستا مخالف خلق دی چې الله سره شرک قسمه قسم شرک کړي دي شرک د ربوبیت شرک د الوهیت شرک د تشریع شرک د اسماء او د صفات نور ډیر شي اقسام شته خدا صرف خلاصت بعض علماء اور اغسطه